وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. پنځلسمه پارا سورة بني اسرائیل 2 نمبر آیت تے بیگا درس کی پا مسئلہ د توحید باندی الله رب العالمین یو دلیل پیش کو چې داغی تعلق د معجزې د معراج سره چې الله رب العالمین ثابت کړه چې زما دومره لوی قدرت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم می د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته راوسته او به می د مسجد اقصا نه بر اسمانونو ته راوستو. نو چې زه دا هر څه کولی شم نو تاسو ولې زما سره شریک په عبادت کې ګرځوئ. اوس دې آیت کې الله رب العالمین په مسله د توحید باندې دویم دلیل ذکر کوي، دې ته دلیل نقلی وایي. حواله ورکوي په کتاب د موسی علیه السلام چې هغه تورات و. وآتینا او ورکړو مونږه موسی الکتاب، موسی علیه السلام ته کتاب نه مراد دی تورات. الله رب العالمین د موسی علیه السلام تذکره ځکه وکړه چې څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره خبرې کړې وي معراج کې چې تللی و، نو دغه رنګې موسی علیه السلام ته هم کلیم الله وایي، دم د الله سره خبرې کړې دي. نو ځکه د هغه تذکره یې وکړه. دویم دام دا چې امت د موسی علیه السلام دا دی امت ته نږدې تیر شوی دی، ډېر لرې نه دی. نو الله وایي مسله د توحید په تورات کې هم ذکر وه. اوس د دې تورات یو صفت ذکر کوي، وجعلناه ګرځولی موږ دغه تورات هدى لبني اسرائیل، هدایت د پاره د بني اسرائیلو. ګوره قرآن کریم ډېر اوچت شان والا کتاب دی. د قرآن په باره کې الله وی هدى للناس، او د ټولو انسانانو د پاره هدایت دی. او د تورات په باره کې وی هدى لبني اسرائیل، دا صرف د بني اسرائیلو د پاره هدایت و. خد د تورات مقصد سو وس الله د تورات مقصد ذکر کوي، الله تتخذوا من دوني وکیلا، چې منی سی تاسو من دونی سوا زمانه وکیلن کارساز. الله وی ما دا خبره په تورات کې کړې وه چې الله فرمایلی چې زمانه علاوه به بل چاته حاجت روا مشکل کشا کارساز به ورته نه وي چې دې زما کارونه سموي. کارونه څوک سموي؟ الله یې سموي، دې ته وکیل او کارساز ورته ویلی کېږي. مشکل کشا حاجت روا دا یو الله دی. دې بل آیت کې الله رب العالمین اوس بیا دعوت ورکوي دغه مسلې د توحید ته کومه چې را روانه ده. خو د هغې دپاره الله رب العالمین یو انعام ذکر کوي په موږ او تاسو باندې. ګوره په سورت هود کې دا تفصیل ذکر شوی 12مه پاره کې. نوح علیه السلام ته آدم ثانی ویلې کېږي، لکه یو خو آدم علیه السلام دی که نه، او دی نوح علیه السلام ته وی دا آدم ثانی دی، دویم آدم علیه السلام. دا ورته ولی وی؟ دا ورته ځکه وی په سورت هود کې تیر شوي چې کله الله رب العالمین د نوح علیه السلام په قوم باندې عذاب راوستو، تقریبا 1.5 ورځې مسلسل باران ورېدلی دی، او د اوبو طوفان وربانې 1.5 ورځې. د رجب د 10 تاریخ نه دغه عذاب شروع شوی او د محرم د عاشورې په ورځ دا اوبه وچې شوي دي. 1.5 ورځې دا طوفان الله را ورولی دی. نو هغه ټول قوم هغه وخت کې چې د نوح علیه السلام کوم قوم و، نو دا د عراق یو ښار دی موصل ورته وایي، هلته دا خلک اوسېدل.
په دغه وخت کې د قوم د نوح علیه السلام نه علاوه بل څوک نه و. نو الله رب العالمین صرف هغه کسان بچ کړي چې په نوح علیه السلام باندې ایمان راوړي او د هغوی د بچ کېدلو سبب هلته کشتۍ ذکر کړې وه چې هغه کشتۍ کې سواره او کشتۍ به په جودي غر د پاسه ودرېدله. واستوت علی الجودي صورت کې ذکر شوي. نو الله رب العالمین په طور د انعام ذکر کوي چې ګوره هغه وخت کې د نوح علیه السلام 3 زامنو، سام، حام، یافس، او د دې 3 واړو ښځې وي. نو 3 زنانه 3 نارینه څو شو؟ 6. اوم دا کنعان چې کومو د نوح علیه السلام زوی دی خو کافر و دیم دغه طوفان کې غرق شوی، لیکن د کنعان ښځې ایمان نه وړو. نو د دغه 2 کسانو نه بیا دا نسل را شروع شو دوباره. صرف دا 2 کسان په هغه وخت کې پاتې شوي. د دې 2 کسانو نه بیا د انسانانو نسل را شروع شوی. د دې وجې نه نوح علیه السلام ته سوی آدم ثانی. الله په طور د انعام ذکر کوي چې ګوره ستاسو نسل ما بیا دوباره د هغه ځای نه را شروع کړو. نو زما مسله د توحید ومنئ، ما څه ولې شریکان جوړوئ. ذریته ای اولاد من د هغه چا حملنا چې سواره کړو مونږه مع نوح د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې. الله وایي تاسو د هغې خلکو اولادي. انه کان عبدا شکورا، یقینا و نوح علیه السلام عبدا بند شکورا شکر گزار. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تیم ویلی سبحان الذي اسرا بعبده، او نوح علیه السلام تیم څه ویلی؟ عبدا بنده. دا عبدیت نه دی، بندگی دا ګوره ډیر اوچت مقام دی چې الله یې چاله ورکړي، خالص د الله بندگی کول. نو الله وایي ستاسو پلار چې آدم ثانی دی نوح علیه السلام هغه خالص زما بندگی او زما شکر ادا کړي. نو تاسو هم د هغه اولاد، تاسو ولې ما سره شریکان جوړوئ او شرک کوئ. وآتینا موسی الکتاب، ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب، وجعلناه ګرځولو موږ دغه کتاب هدی لبني اسرائیل، هدایت د پاره د بني اسرائیلو. الله تتخذو چې منی سی تاسو من دونی سوا زمان وکیلن کارساز. ذریت ای اولاد من د هغه چا حملنا چې سواره کړو مونږه مع نوح د نوح علیه السلام سره. انه کان عبدا شکورا، یقینا و د نوح علیه السلام بنده شکر گزار. اوس د بل آیت کې بلکې د مسلسل 4 آیاتونو کې الله رب العالمین حالات ذکر کوي د بنی اسرائیلو. مسله د توحید په دلیلونو سره الله ذکر کړه. اوس الله ذکر کوي چې بنی اسرائیلو کله مسله د توحید او نه منله، انکار یې ته وکړو، نو الله بیا ورباندې ګوره ما ورباندې بیا عذابونه راوستي. نو دې آیاتونو کې د بنی اسرائیلو هغه 2 عذاب الله ذکر کوي. وقضوینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، او فیصله اورولی و منگا بنی اسرائیل ته فی الکتاب په تورات کی. د دین مراد پیشنگوئی ده. الله رب العالمین د مخکنا پیشنگوئی ورکړي و په تورات کی دی بنی اسرائیل ته. د څه پیشنگوئی و هغه ذکر کوي. لتفسدن فی الارض، چې خامخا تاسو به فساد کوئ فی الارض په دې ځمکه کې مرتین 2 ځلې. الله په تورات کې مخکې دوی ته لیکلیو چې داسې زمانه به راځي ای بني اسرائیلو په تاسو چې تاسو په دې ځمکه کې بیا فساد کوئ. څو پیرې به کوئ؟ مرتین 2 ځل. فساد نه مراد څه دی؟ فساد نه مراد د عقیدې خرابوالی دی چې د دې تعلق دی د حقوق الله سره، چې د الله رب العالمین کوم حق دی چې هغه مسله د توحید د الله یو منل، دا حق دوی بیا وروستو برباد کړی دی. تفصیلی درته وایم را روان دی. نو الله ورته مخکې نه دا پیشنګویي ورکړې وه په تورات کې چې تاسو به 2 ځل په دې ځمکه کې فساد کوئ. حقوق الله او حقوق العباد دواړه به تاسو بربادوئ. او داسې پیشنګویي بیا زمونږ په دین کې هم ډېره زیاته ده. خاص کر احادیثو کې خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې پیشنګویانې ورکړي، لکه د قیامت علامات دا ټولې پیشنګویانې دي چې اوس رښتیا کېږي. ولتعلوا علوا کبیرا، ولتعلن او خامخا تاسو ځان لوی ګڼئ علوا په لویي کولو سره کبیرا ډېر زیات. د دې نه مراد څه دی لویي کول؟
د دې تعلق دی د حقوق العباد سره. الله ورته ویلي چې تاسو خو عقیده د توحید پرېښوده، کفر او شرک به هم تاسو شروع کړئ او د هغې سره سره به تاسو حقوق العباد هم بربادوئ، ظلمونه په خلکو باندې کوئ. فاذا جاء وعد اولاهما، نو اوسو دا مخکې آیت کې ذکر شو چې دوه پیرې به تاسو فساد کوئ. اوس دې آیاتونو کې الله رب العالمین هغه فساد د دوی ذکر کوي، د هغې د اثبات دپاره اوس دا آیت راوړو. فاذا جاء وعد اولاهما، پس هر کله چې راغله واده زمونږ اولاهما الله وی کله چې اولنۍ واده زمونږ دوی ته راله، نو بعثنا علیکم، نو مقرر کړه مونږ په دوی باندې عبادا لنا، بندگان زمونږ اولی بأس شدید، سخت جنگ والا. الله وی داسې ظالمان باچاهان مې ور باندې مقرر کړو چې هغه سخت جنگیان خلکو. فجاسو خلال الدیار، نو ننوتل مینز د کورونو د دوی ته، دنه کورونو ته وردن شروع زنانه و بیزتی مولبې کړې وه. وکان وعدا مفعولا، وکان وعدا او وعده د الله تعالی مفعولا پوره کړی شوي. ښه د دې مقصد دا دی د موسی علیه السلام چې کله په بني اسرائیلو کې موجود و، نو هغه وخت کې خو دوی کې څه ناڅه توحید و، لکه په دریا باندې هم ورسره پار شوي و، ایمان هم و. خو کله چې موسی علیه السلام د دوی نه لاړې او الله رب العالمین د دنیا نه اوچت کو، نو بیا دوی کې فساد رالی. څه مطلب؟ دوی د توحید عقیده پرېښودله، شرک او کفر شروع کو. عزیر علیه السلام ته ویلي عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام د الله څه دی؟ زوی دی. شرک پکې رالی. دغه رنګ د الیاس علیه السلام په زمانه کې دوی بت پرستی هم شروع کړه، دې ته وایي لتفسدن فی الارض. او بیا مفسرینو ذکر کړي په هغه وخت کې یوه زنانه وه د هغې نوم بعل، د هغه زنانه په شکل بیا دوی بوتان جوړ کړل او د هغې عبادت او بندګي به یې کوله. نو کله چې دوی د توحید دا مسله پرېښوده، صحیح دین پرېښوده او کفر او شرک شروع کو، نو الله رب العالمین وی بعثنا علیکم عبادا لنا، منگ ور باندې ظالمان باچاهان مقرر کړو. عبادا لنا نه دغه ظالمان باچاهان مراد دي. اسنګ خلقو اولی بأس شدید، سخت جنگیان خلقو. دا کم خلقو نو په سورة البقره کې دا تیر شوي دي. د دویمې پاری دا اخری رکوګانو کې راځي واقعه د جالوت او د طالوت، ذهن تمراله الته تیره شوې ده. الله رب العالمین په دې بني اسرائیلو باندې یو ظالم باچا مقرر کړ، د هغه نوم جالوت. د هغه سره چې کوم قوم او لښکرو ډېر جبابره او زورور قرو، اولی بأس شدید، سخت جنگیان خلکو. دا ټول بني اسرائیل راونیول، انتهایی جنگ ور سره وکړو. فجاسو خلال الدیار، د دوی کورونو ته پسې وردن نشو، زنانۍ وله بېعزته کړي، سخته بېعزتي ور سره وکړه. الله وی دا ځکه چې دوی فساد جوړ که کنه، د توحید عقیده پرېښو، د کفر او شرک لاره اختیار کړه. نو الله فرمایي وکان وعدا مفعولا، دا وعده وه پوره کړی شوې، ما مقرر کړې وه، حق شان وشو. د دې نه پسو الله ورته ویلي دوه پیرې به تاسو دا کار کوئ. یو ځل چې فساد وکړه، الله ور باندې دغه امتحان ناوست، ظالمان باچاهان ور باندې مقرر کړو، زنانۍ موله بېعزته کړې، دوی هم بېعزته شو. د هغې نه پس الله وی بیا مې دوی له غور کړه په دقې خلکو باندې. ثم رددنا لکم الکرة علیهم، ثم رددنا بیا را واپس کړه مونږ لکم الکرة، دوی لره غلب علیهم په دوی باندې. الله وی دا بني اسرائیل مې بیا په دغې خلکو باندې زورور کړو. دا کومه زمانه وه؟ نو دا هغه وختو چې دوی بیا را جمع شو. د هغه وخت چې کوم نبیونو هغه ته یې ویلې چې ته داسې چل وکړه. دی جالوت او د ده قوم د دوی نه تورات هم قبض کړی و، تورات هم د دوی نه اخیستی و، او موږ یې د خپلو کورونو نه هم رایستي، زموږ زنانۍ هم بېعزته کړي دي.
ته مهرباني وکړه الله ته ووایه چې زمونږ دپاره یو امیر مقرر کړي مونږ جهاد کول غواړو د دې خلکو سره. الله رب العالمین دوی له یو امیر مقرر کړ د هغه نوم طالوت. نبی ورته ویل چې یاره ستاسو دپاره الله دا طالوت بس مقرر کړی دی، دی بس تاسو امیر د ده په نگرانۍ کې به تاسو جهاد کوئ. سورة البقره کې راځي دوی په هغه باندې رضا نه و، دوی ویل انا یکون له الملک علینا، طالوت خو به موږ کې یو غریب سړی دی، مال و دولت ورسره نشته، تاسو څنګه زموږ امیر کوئ. خو بهر دا آخر غاړه ورته کېښوده. طالوت مخکې دوی ورسره جهاد شروع کو د جالوت په مقابله کې. چې کله جهاد شروع کو نو د دې طالوت په ډله کې داود علیه السلام هم شاملو. نو داود علیه السلام راولګېد او دغه جالوت یې مړ کو په دې جهاد کې. نو لوی شکست جالوت ډلې له ورک. نو الله هغې ته اشاره کوي چې ثم رددنا لکم الکرة علیهم، بیا را واپس کړه موږ دوی لره غلبه علیهم په دوی باندې. الله وی بیا مې دوی له غلبه ورکړه. وامددناکم باموال وبنین، او زیات کړه موږ دوی لره مالونه او زامن. نو بیا الله رب العالمین په دوی دومره فراخي راوستله دغې نه پسو چې الله رب العالمین دوی ته بیا باچاحت هم ورکړو. او هغه زمانه و د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام چې الله بیا دوی ته باچاحت هم ورکړه، داود علیه السلام ته سلیمان علیه السلام. مالونه هم وله فراخ الله ورکړو، اولاد هم ډېر زیاتو شو. وجعلناکم اکثر نفیرا، او وګرځول موږ تاسو اکثر نفیرا ډېرې ډلې والا، کثرت هم ډېر زیات شو، ډېر زیات شو. بیا الله رب العالمین د هغه وخت نبي په ذریعه دوی ته وویلي چې ګوره الله در باندې دا انعامات وکړو، د مال فراخي راوسته، باقي سم شئ، ګورې واپس خپل کفر او شرک ته ونه ګرځئ. نو دا آیت الله نازل کو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ان احسنتم که نیکی کوئ تاسو، احسنتم لانفسکم نو نیکی ستاسو د نفسونو ستاسو د پاره ده. الله ورته وایي که تاسو ښه عملونه کوئ نو فایده به ګوره تاسو ته رسیږي. احسنتم معنی څه ده؟ یعنې په دې عقیده د توحید باندې باقي ګوره کلک پاتې شئ، بیا کفر شرک ته لاړ نه شئ. ډېره فایده د ستاسو نفسونو ته الله به در باندې نورم مالونه را فراخه کي، او د دغه ظالمانو باچاهانو نه به الله بچ وساتي. وګوره یاد ساتئ و ان اسأتم فلها، او که بدي کوئ تاسو فلها نو د هغې ضرر هم ستاسو په نفسونو باندې دی. که بیا هم کفر او شرک شروع کو ګوره نقصان به تاسو مومئ. نو دې ځای پورې دوه کارت فسادو یو کارت ذکر شو. اوس الله هغه دویم حالت ذکر کوي. الله ورته ویلي چې څو پیرې به فساد کوئ، دوه ځل یو ذکر شو، اوس دویمه واده ذکر کوي. فاذا جاء وعد الاخره، پس هر کله چې راله واده رستنی، دې نه پس بیا رستو دوی دا فساد بیا شروع کړ. او دا کومه زمانه وه؟ دا هغه وخت دی چې د عیسی علیه السلام چې کله اسمان ته الله وخیجو، نو په دغه وخت کې دوی دا فساد بیا شو. نو عیسی علیه السلام په باره کې هم دا غلطه عقیده جوړه کړه چې ابن الله دا د الله څه دی؟ دا د الله زوی دی. او بیا اصل کې د عیسی علیه السلام نه تقریبا 300 کاله پس په دوی باندې الله رب العالمین دوه ظالمان باچاهان بیا مقرر کړو. تاریخ کی راضی دا بیا دوه کسانو، الته صرف جالوتو، دلته دوه کسان دي. د یو نومو بخت نصر، دا یو دهری سیکولر سړی او دم ډېر لوی ظلمونه کړي دي. او د دویم نومو قسطنطین ورته وی، او د ځان نه ظاهر کې عیسوي او نصراني دوی ته جوړ کړ، ورته ویل زه خو ستاسو په دین یم، ستاسو ملګری یم. د عیسی علیه السلام ټول دین دې ظالم بدل کړی دی. دا قسطنطین چې کوم دی، د وله بیا خنزیر هم حلال کو، شراب هم دوی دپاره حلال وګرځول چې کوئ دا کارونه مړه دا خو جایز دي. ټول دین د عیسی علیه السلام دې سړي ګډ وډ کړ. نو کله چې دوی کې دا فساد پیدا شو، نو الله فرمایي چې فاذا جاء وعد الاخره، کله چې راله واده زمونږ رستنی، نو دې سره به هم هغه الفاظي چې بعثنا علیکم عبادا لنا، الله وی مقرر کړه موږ په دوی باندې خپل بندګان،
نو بیا ور باندې الله دغه دوه ظالمان څه کړل بخت نصر قسطنطین دا ور باندې مقرر کړو نتیجه یې سره ووته لیسوء وجوهکم دې دپاره چې وران کې وجوهکم مخونه ستاسو ورانول د مخونو څه مطلب دی چې بالکل دوی ذلیل او خوار کړل دی بخت نصر او قسطنطین باچا ډېر زیات ظلمونه به ور باندې کول د دوی چې کوم مشران وي ولا ټول وجل دویم وليدخل المسجد دې دپاره چې داخل شي دوی مسجد ته کما دخلوا لکه څنګه چې داخل شوي دوی اول مرة اول ځل د دې بني اسرائیلو چې کومې عبادت خانې وي مساجدو هغه ته دوی ټول قبضه کړو ورته ویلې دې مساجدو کې به تاسو نور عبادت او بندګي نه کوئ خاص کر بیت المقدس ته قبضه کړی ټول ته بار راوشړل او دا مساجد او عبادت خانه ته دوی وردن نشو دوی ته ټول لا بخر کړو وليتبروا ما لو تدبيرا وليتبروا او دې دپاره چې تس نس کړي تبر اصل کې تس نس کولو ته ختمولو ته وليتبروا او دې دپاره چې تس نس کی ما هغه څه علو چې دوی په وسبر کېدلو تدبیرا په تس نس کولو سره به چې څه به ورباندې وسبر کېدلو ظلمونه به ورباندې کول هر څه ولا تس نس ګډ وډ کړو د دې اولنو په نسبت باندې د جالوت په نسبت باندې ورباندې زیات ظلمونه دې دوانو وکړو دا ولی چې دوی مسله د توحید څه کړې وه حق دین پرې خود باطل دین باندې روان شنو الله ور باندې داسې ناشنا عذابونه بیا راوستل وآتینا موسی الکتاب ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب وجعلناه مقرر وجعلناه ګرځولی موږ دغه تورات هدی لبني اسرائیل هدایت د پاره د بني اسرائیلو الله تتخذو چې منیسئ تاسو من دوني سوا زمانه وکیلا کارساز ذریت ای اولاد من د هغه چا حملنا چې سواره کړو مونږه ما نوح سره د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې انه کان یقینا و دغه نوح علیه السلام عبدا بنده شکورا شکر گزار وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب فیصله اورولې وه مونږه بني اسرائیلو ته په تورات کې لتفسدن فی الارض چې خامخا تاسو به فساد کوئ په دې ځمکه کې مرتین دوه ځله ولتعلن خامخا تاسو بلوی کوي علوا کبیرا لوی ډیر زیاتا فاذا جاء وعد اولاهما نهر کل چرال وعد اولنی زمونگا بعثنا علیکم عبادا لنا مقرر کرمون په دی باندې بندگان خپل اولی باس شدید سخت جنگ والا فجاسوا ورننوتل خلال الديار میانورونو د دویتا وکان وعدا مفعولا ودغ وعده پورا کړی شوی ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا واپس کړم ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیا واپس کړم دویتا غلب عليهم په دوی باندې وامددناكم او زیات کړم دویتا باموال وبنين مالون واولاد وجعلناكم اغرزول من دوی لرا اکثر نفیرا ډېر ډلې والا ان احسنتم بیا اول مونږ دوی ته که نیکي کوئ تاسو احسنتم لانفسکم نو نیکي ستاسو د نفسونو ستاسو دپاره ده وان اساتم او که بدي کوئ تاسو فلها نو ضرر د هغې هم ستاسو په نفسونو باندې دی فاذا جاء وعد الاخرة نو کله چې راله واده رستنی نو الله وی مقرر کړ مونږ په دوی باندې دغه ظالمان باچاهان لیسوء وجوهکم دې دپاره چې وران کي مخونه ستاسو وليدخل المسجد او دې دپاره چې داخل شي دوی مسجد ته کما دخلوه اول مره لکه څنګه چې داخل شوي دوی اول ځل وليتبروا او دې دپاره چې تس نس کړي ما هغه څه علو تدبیره چې دوی په وس بر کېدلو په تس نس کولو